سلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نجیب الله زدران او نوین الحق هم د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې سره یوځای شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوه تکړه لوبغاړي نوین الحق او نجیب الله زدران د پاکستان سوپر لیګ پاتې څلور لوبو لپاره د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې سره یوځای شول. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ چې تر دا مهاله تر نیمایي پورې رسېدلې دي، کویټه ګلیډیټرز لوبډله پکې له سختې ناکامۍ سره مخ ده او د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. نوین الحق چې تیر کال هم د پاکستان سوپر لیګ کې د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې سره و، خو د ځینو دلایلو له امله ونه لوبېدی. دا ځل بیا د یادې لوبډلې سره یوځای شوی دی. همدغه راز نجیب الله زدران په لومړي وار د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لخوا اخیستل شوی دی. یاد دې وي چې نجیب الله زدران تر دې وړاندې هم د کراچي کینګز لوبډلې لپاره لوبېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې قیس احمد هم له وړاندې د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لپاره لوبېږي. بلخوا راشد خان د لاهور قلندرز او رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي بیا د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره لوبېږي. خو مجیب او عظمت له پېښور زلمي سره دی او اظهار الحق نوید بیا د ملتان سلطازي لوبډلې سره دی. تر اوسه د لوبېدو چانس نه دی ورکول شوی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.